کله چې تاسو ته ذهن ته یوه مفکوره درشي، مخکې له دې چې تاسو هغه مفکوره په عمل باندې تبدیله کړئ، هغه مفکوره یو ځل تاسو آزمایښت کړئ. مخکې له دې چې تاسو خپل وخت مصرف کړئ، مخکې له دې چې تاسو خپله انرژي او خپله پانګه مصرف کړئ او له ماتې سره مخامخ نه شئ، مفکوره مو یو ځل وآزمایئ. څرنګه یې باید تاسو وآزمایئ؟ ایریک ریس د لین سټارټاپ کتاب لیکوال وایي چې تاسو د خپل مفکورې که هغه خدمت دی که هغه محصول دی چې تاسو وړاندې کوئ، د هغې یوه نمونه تاسو جوړه کړئ. MVP یا مینیمم وایبل پروډکټ تاسو جوړ کړئ، یعنې هغه محصول چې تاسو د خدمت وړاندوینه وکړي، تاسو خپلو پیرودونکو ته وړاندې کوئ، د هغوی فیډبک اخلئ، د هغوی نظرونه اخلئ چې آیا دغه بزنس تاسو دغه مفکوره تاسو بریالی کیږي او که نه بریالی کیږي. لکه ډراپ باکس چې دغه کار وکړ، مخکې له دې چې ډراپ باکس د خپل کاروبار لپاره ویب سایټ جوړ کړي، اپلیکیشن ورته جوړ کړي، هغوی څو کوډ فقط ولیکل، یو ساده ویب سایټ یې جوړ کړلو، هغه یې ازمایش کړلو. کله چې پوه شو چې ځواب ورکوي دغه بزنس، د هغې څخه وروسته یې پانګوال راجذب کړل او پانګونه یې شروع کړله. بل دا کار تاسو وکړئ چې په بازار کې وګورئ چې څومره کسان په هغه برخه کې پانګونه کړې ده، څومره کسان هغه کار کوي. که چیرته ډېرو کسانو هغه کار ترسره کولو، نو کله چې تاسو بازار ته دننه کیږئ، تاسو په یوه غوره سره بازار ته دننه شئ، تاسو په یوه مدیریت سره بازار ته دننه شئ. مخکې له دې چې تاسو توپیر رامنځته کړئ، تاسو بازار ته مه دننه کیږئ، ځکه چې توپیر د دې لامل کیږي چې تاسو ته پیرودونکي نوي راشي. که چیرته ته د خپل رقیب د خپل سیال فوتوکاپي وي، کاپي یې وي، تا ته ولې څوک راشي، تا جنس ولې څوک واخلي؟ نو تاسو خپل مدیریت حتما پاملرنه وکړئ د خپل محصول او همدارنګه د خپل خدمت په وړاندې کولو کې.